امریکا ته پر سفر تازه بندیزونه، افغانستان هم په نوملړ کې شامل دی. د جهان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. د ډونالډ ټرمپ حکومت د 40 هیوادونو پر وګړو د سفر د پراخو بندیزونو ارزونه کوي. رویټرز د خپلو سرچینو پر حواله راپور ورکړی چې په دې لړ کې به په بشپړ ډول د ویزو بندیز، د ویزو جزئي بندیز او د ویزو مشروط بندیزونه وارزول شي. د ویزو په بشپړ بندیز کې د افغانستان، ایران، سوریې، کیوبا او شمالي کوریا په ګډون 10 هیوادونه شامل دي. د ویزو په جزئي بندیز کې بیا اریتریا، هیټي، لاوس، میانمار او سویلي سودان شامل دي چې پر دغه هیوادونو به د ګرځندوی، کډوالۍ او زده کوونکو ویزو په برخو کې بندیزونه ولګول شي. او د امریکا د ویزو په مشروط بندیز کې بیا د بیلاروس، پاکستان او ترکمنستان په ګډون 6 هیوادونه شامل دي. دغه هیوادونو ته 8 ورځې وخت ورکړل شوی چې خپل امنیتي نیمګړتیاوې اصلاح کړي، کنه نو د دوی پر وګړو به دغه بندیزونه ولګول شي. دغه پلان تر دې مهاله وروستی شوی نه دی او ښایي چې په نوملړ کې بدلونونه رامنځته شي. دغه اقدام د ټرمپ د دویمې ولسمشریزې دورې د کډوالۍ د سختو پالیسیو یوه برخه ده. نوموړي د 2023 کال په اکتوبر کې ویلي و چې غواړي د غزې، لیبیا، سومالیا، سوریې، یمن او هر هغه هیواد پر وګړو بندیزونه ولګوي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي.